سبا ورځ به انشاءالله 14 د اپریل باندې د 4 ورځو دپاره په ټول افغانستان کې د واکسیناسیون پروګرام شروع کیږي چې دې کې د ماشومانو د ګوزڼ د ناروغي مخنیوي واکسین دی چې موږ په غزني ولایت کې به 4,450,322 ماشومانو ته د غزني په 19 د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې دا تطبیق کیږي او دې ته به ورکوي او د دې ترڅنګ به ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 6 میاشتو نه پورته تر 5 کالو پورې وي د ویټامین ای کپسولونه چې هغه چون د دوبي موسم را روان دی په دې موسم کې ماشومان اسهال کیږي نو د نورو مغذي موادو ضایع کېدو ترڅنګ باندې ویټامین ای هم ضایع کیږي چې هغه د مختلفو ناروغیو په مخنیوي کې د ماشومانو د دفاعي سیستم په تقویت او د ماشومانو د سترګو د دید په تقویت کې او جلدي ناروغیو مخنیوي کې دا کومک کوي هغه به هم ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده د عامې روغتیا وزارت تر چتر لاندې پولیو کمپاین ترسره کیږي مشران هر څه ته متوجه دي مخکې ناخوالې ولې اوس لله الحمد هر څه په رهبرۍ باندې د رهبرۍ تر چتر لاندې تصویبیږي او له هغو نه وروسته تطبیقیږي دا چې مخکې تبلیغات زیات ولو اوس لله الحمد مشران هر څه ته متوجه دي او د متوجه ترڅنګ لابراتوار هم شتون لري او دا داسې واکسین نه دی چې خدای مه کړه خلک دې متضرر کړي ولې خلکو ته د نفع سوا بل څه نه رسیږي او همدارنګه مو له خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې خپل ماشومان په خپل وخت باندې په دا 4 ورځې کمپاین کې واکسین کړي خدای مه کړه که پاته کیږي کولی شي چې یو صحي روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل ماشومان واکسین کړي.